لسر درود قرطبي مسلمان. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې تاسې د شاهین د ناول شپږمه برخه اوریدلې وي. په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې ابو داود سرحدي شاهین له درې څخه خپل کوچوان د عیسویانو د سرحد والي ته د دې پیغام سره واستو چې په دغه سرحدي کلا کې بدر بن مغیره د یوازې د 50 تنو سپاهیانو سره اوسیږي او که عیسویان برید پرې وکړي نو هغه ژوندی نیولی شي. دغه خبرې ټولې د ابو داود مسلمانې لور ربیعې واورېدې او هغه په اندېښنه کې شوه. غواړي چې دغه راز بدر بن مغیره ته ووایي، خو که بدر ته دغه راز وایي نو پلار یې له خطر سره مخ کېږي او که یې نه وایي نو بدر بن مغیره له خطر سره مخ کېږي. نو راځئ وګورو چې ربیعه په کوم هنر باندې دغه راز د بدر بن مغیره تر غوږو رسوي. دا به په دې برخه کې روښانه شي. د ربیعې اندېښنه. سهار چې کله د ربیعې سترګې غړېدې، وجود یې ټوټه ټوټه و، پر سر یې درد و. له کړکیو نه بهر روښنایي داسې معلومېده چې د لمانځه وخت تنګ دی. هغه له بسترې پاڅېده، ژر ژر یو دس لمونځ وکړ او بېرته په بستره وغځېده. بشیر بن حسن یوه ورځ وړاندې د دې پټۍ خلاصې کړې وې او مشوره یې ورکړې وه چې د پښې نور پاتې تکلیف به یې د ګرځېدو قدم وهلو سره رغېږي. غوره دا ده چې سهار او ماښام له کلا نه بهر لږ او ډېر پلی وګرځي. په تازه هوا کې به یې چکر کمزوري بدن ته ډېر ژر سیک ورکړي. ابو داود د کوچوان له رخصتولو وروسته نیغ د دې کوټې ته ورغی او ویې ویل: ربیعې ته تر اوسه ویده یې؟ لاړه شه لږ له انجیلا سره چکر ووهه. میریا ته هم ورسره ولاړه شه. کله چې ربیعې ځواب ورنه کړ، انجیلا ویل: ښایي د ربیعې طبیعت ښه نه وي، راځه مورې دواړه به چکر ووهو. میریا ویل: ماښام ته به ګورو، اوس خو زما سر خوږېږي. ابو داود د ربیعې نه وپوښتل: ربیعې ولې، څه خبره ده، ښه یې که څنګه؟ ربیعې بې له دې چې په ابو داود ته وګوري ځواب ورکړ: روغه یم. ابو داود ویل: نه نه، سترګې دې سرې دي. ربیعې ویل: بدن مې خوږېږي. ابو داود یې په نبض لاس ورکېښود، وویل: ښایي ستا تبه وي، زه هم دا اوس طبیب راولم. ربیعې ویل: نه نه، د طبیب راوستلو ته ضرورت نشته، زه روغه یم. پلار جانه، زه غواړم چې موږ سمدستي غرناطې ته روان شو، خو تر څو ته د ګرځېدو را ګرځېدو نه شي موږ به همدلته ایسارو. ابو داود ویل او له کوټې نه ووت. لږ ځم وروسته یې بشیر بن حسن ورسره راوست. بشیر د ربیعې په نبض لاس کېښود، ویل: زما په ګمان ته د شپې نه یې ویده شوې. ابو داود، میریا او انجیلا ټکان وخوړ او ټولو ربیعې ته کتل. هغې ته د دوی د اندېښنې دلیل څرګند و. ویل: زما په ګمان زه نن شپه ډېره زیاته ویده شوې یم. سهار مې چې سترګې وغړېدې سر مې راباندې ګرځېده. بشیر ویل: امکان لري د ډېر خوب په وجه دې وضعیت خراب شوی وي. په هر حال زه دوا درته راستوم، ماښام خامخا بهر ته ووځه، په بستره پرېوتل هم بدن کمزوری کوي. ابو داود ډاډمنه ساه واخیستله. ویل: زما مېرمن هم د سرخوږۍ نه شکایت کوي. بشیر د میریا د نبض له لیدو وروسته ویل: ته هم که لږه نه نو ډېره ویده شوې یې. ته که سهار او ماښام بهر قدم وهې نو هېڅ تکلیف به ونه وینې. میریا ویل: ما ته رښتیا هم خوب نه راته. بشیر ویل: زه دوا راستوم، کله مو چې د بېخوبۍ نه شکایت و یوه ګولۍ وخورئ. تر ماښامه د ربیعې طبیعت ښه شوی و. د ابو داود په اصرار له میریا او انجیلا سره بهر ته ووته. هغې تر اوسه په ګرځېدو کې په یوه پښه زیات زور راوړ. له کلا نه بهر بشیر بن حسن د کوم ناروغ له لیدو وروسته بېرته راستون شو چې ربیعه یې ولیده، هسې یې ودراوه. ویې ویل: که ته په دواړو پښو یو ډول زور راوړې نو ښایي تر بل سبا پورې دې پښه روغه شي او د ګرځېدو را ګرځېدو به شي. نن ډېره لرې مه ځه. انجیلا ویل: لاندې په دره کې خو موږ ته څه خطر نشته. بشیر ویل: مېلمنو ته دلته هېڅ خطر نه وي. 2 ورځې نورې هم ربیعه سخته ناکراره وه. هغې بدر بن مغیره له خطر نه خبرول غوښتل، خو دا په دې هم پوهېده چې که دا کار کوي پلار به یې له خطر سره مخ کوي. له ډېرو سوچونو وروسته یو تدبیر په ذهن کې ورغی او دی له بدر بن مغیره سره د لیدو اراده وکړه. له بشیر بن حسن نه چې پوښتنه وکړه ورته څرګنده شو چې هغه ځنګل ته خپل مرکز ته ستون شوی او ښایي تر 2 ورځو پورې بېرته راونه ګرځي. جمعې ته 4 ورځې پاتې وې. ربیعې به له هر لمانځه وروسته دا دعا کوله چې هغه څو شپې نور هم له خپل مرکز نه راستون نه شي. 2 ورځې هغه له انجیلا سره سهار او ماښام د سیل لپاره وتله. لومړی سهار چې دوی وتل، بشیر بن حسن چې ډېر وختي بهر ته وتلی و او بېرته راستنېده، دوی ولیدل. انجیلا هغه ته وکتل. ویې ویل: وګورئ، اوس خو د ربیعې په تګ کې څه کمی نه احساسېږي. بشیر ځواب ورکړ: بس اوس به د ګرځېدو را ګرځېدو سره بالکل روغه شي. انجیلا وویل: پلارجان ویل چې د هفتې په ورځ موږ له دې ځایه ځو. بشیر ویل: هو، موږ له غرناطۍ نه تاسو ته نوې ګاډۍ راغوښتې ده. انجیلا له لږ جرأت نه کار واخیست. ویل: تاسو په ویرانه کې خفه کېږئ نه؟ بشیر ویل: زه په ښارونو کې د خلکو بیروبار نه خوښوم. انجیلا ویل: ته ډېر وختي د چکر لپاره وځې؟
بشیر ویل هو زه ډېر وختي له خوبه په پاڅېدو عادت یم. بشیر دا ویل او ولاړ. انجلا تر څو شېبو مخ ورړولی او ورپسې کتل. ربیع ویل انجلا راځه. انجلا را بیداره شوه لکه پښیمانه غوندې وه. ویې ویل ربیع ستا په ګمان دغه طبیب یو په زړه پورې سړی نه دی؟ ربیع ویل که هغه هم ستا په باب همدغه ګمان کوي نو زه ډېر افسوس کوم. انجلا په ژوند کې ستا او د هغه لارې ډېرې سره بېلې دي. دا دوه متوازي لیکو ته ورته دي چې هېڅکله هم نه سره یو ځای کېږي. انجلا خپل اندېښنه په خندا کې پټول غوښتل. ویې ویل ربیع تا دا ګمان کړی چې زه ستا له هم مذهبي سره مینه لرم؟ ربیع ویل نه انجلا، مینه ستا له توان نه وتلې خبره ده. زه په دې ډاډه یم چې ته له دې سپېڅلې جذبې نه محرومه یې، خو په اغزیو کې پرېوتل هېڅ ګټه نه لري. ځینې اغزي ډېر عجیب وي، د سړي لمن تار تار کړي خو هغه لا په ځان نه وي خبر. انجلا ویل ربیع ستا اټکل غلط دی. زه د مینې له جذبې نه محرومه نه یم. زه چې څوک د خپل زړه خاوند وبولم خپل هر څه به ترې زار کړم، خو هغه به داسې څوک نه وي چې زما هم مذهبه نه وي، له ښارونو نه یې کرکه وي. زه دومره ساده نه یم چې د واورو په ډیري کې د اور سپرغۍ ولټوم. که زما له بشیر سره لږ او ډېره دلچسپي ده یوازې په دې دلیل ده چې هغه ستا علاج کوي. که ته بده منې نو زه به بیا هغه ته نیغه هم ونه ګورم. زه به له دې وروسته له تا سره قدم وهلو ته هم نه راځم. ربیع ویل نه انجلا، ما ټوکې کولې. د ربیع ناکراري ورځ په ورځ زیاتېده. جمعې ته 2 ورځې پاتې وې. ربیع جګه شوه، د سهار لمونځ یې ادا کړ. انجلا هم لاسونه مخ پرې مینځل او بهر ته د چکر لپاره تیاره شوه. میریا بهر شپه له ویده کېدو وړاندې ویل چې سهار زه هم در سره ځم، خو چې سهار به یې پاڅوله دې به د سر خوږ او یا کومه بله پلمه وکړه او پاتې به شوه. بیا به هم انجلا ته دې دا نصیحت تکرار کړ چې لور ډېره وړاندې مه ځه، دغه خلک ډېر خطرناک دي. نن هم ربیع او انجلا هغه وخوځوله، خو هغه د پاڅېدو پر ځای په بل اړخ واوښته. نو انجلا د خوښۍ له احساس سره ویل ربیع راځه، نن به له درې نه پورې غونډیو ته ووځو. دا هغه غونډۍ وه چې بشیر به معمولا هلته د چکر لپاره تلو. د درې د ګڼو ونو نه چې تېر شول او له ویالې پورې وتل، د غونډۍ په پیچمې ربیع له انجلا سره ملګري ونه کړای شوه. هغې به 4مه برخه فاصله وهلې وه. انجلا ته یې ویل انجلا زه ستړې شوم، که ستا هیله وي سر ته وخېژه بېرته راشه، زه به دلته ناسته یم، ستا انتظار به کوم. انجلا ویل ډېره ښه، زه به اوس بېرته راستنه شم. او بیا په منډه په غونډۍ ورپورته شوه. هغې په لاره کې بشیر ونه لید. په دې امید و چې د غونډۍ پر سر به وي. له هر ګام سره یې د زړه درزا زیاتېدله. ربیع په یوه کمره کې ناسته او تر ډېره انجلا څارله، او چې هغه یې له سترګو پناه شوه لاندې یې په ښکلې او زړه راښکونکې درې سترګې خښې کړې. ناڅاپه یې خپل ښي لاس ته په یو سپاره نظر ونښت. اس په خپله خوښه ورو ورو روانو او سپاره په عربي ژبه په لوړ اواز یوه ترانه ویله. د سپاره سپینه چپنه چې ولیده د ربیع د زړه درزا زیاته شوه او له یوې شېبې سوچ وروسته یې د درې لاره ونیوله. دې اندېښنه درلوده چې که سپور د ویالې نه وړاندې ونه ویني بیا یې نشي راګیر کولی. نو له لږ شېبې عادي تګ وروسته یې په ونو کې مړ په منډو پیل وکړ. ویالې ته ورسېد او د یو پاڼ پر سر غلې ودرېده. د سپاره د غږ په رانږدې کېدو یې د زړه ټکانونه زیاتېدل. کله چې سپور ډېر ورنږدې شو نور یې غوښتل چې د ونو له منځه راووځي او د ګودر پر سر ودرېږي، خو همت یې ورسره ملګرتیا ونه کړه. دې سر د ونو له تنو نه راوویست. ګودر ته یې وکتل. سپور بدر بین مغیره و او پر سر یې د خول پر ځای سپینه لونګۍ وه. سره له دې چې د سرحدي عقاب هغې ته پام نه و، دې له یو نظر نه زیات هغه ونه لیدای شو. له حیا، اندېښنې او هیبته یې تر یوې شېبې پورې هېڅ پرېکړه ونه کړای شوه. خو کله چې هغه تېر شو د خپل مسؤلیت په ترسره کولو کې خپلې ناتوانۍ ته پام شو. په زړه کې یې له ځانه سره ویل ښایي داسې موقع بیا ونه مومم. جمعې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. ژر ژر د ویالې په لورې ورغله او ویې ویل ودرېږه. خو د شرم او حیا له امله دغه کمزوری غږ د بدر بن مغیره غوږونو ته ونه رسېد. هغه وړاندې روان و. هغه ځمکه چې څو شېبې وړاندې یې د ربیع پښې نیولې اوس یې دا د ویالې په لور ورټېل وهله. ګام په ګام ګړندۍ کېدله تر دې چې په منډو شوه او له منډو سره یې غږ هم اوچت شو. چیغې یې کړې ودرېږه. سپور ودرېد. شاته یې راوکتل او داسې قاعده یې راکش کړه. د ربیعې څېره له حیا نه سره خوټېده او یو ځل بیا یې پښې په ځمکه کې میخ شوې. بدر حیران شو. ویې ویل ته یوازې
ربیع سمدستي څه ځواب ورنه کړی شو. بدر خپله نیزه په ځمکه ښخه کړه، لاس نه راښکته شو. له لږې چوپتیا وروسته یې ویل ته پریشانه ښکارې، ما ته دې غږ کوو؟ ربیع زړه نازړه سر پورته کړ، هغه ته یې وکتل او د بدر په مسکا کې یې اندېښنه، همدردي او مینه احساس کړل. ورو ورو ورنږدې شو، په غريو نیولي غږ یې ویل زه تا ته څه ویل غواړم. بدر ویل ووایه. بدر د لومړي ځل لپاره هغې ته په ځیر وکتل. هغه د روغتیا، حسن، ځوانۍ او سپېڅلتیا تیاره مجسمه وه. په مخ کې د حیا سرې او سپینې څپې په بدر بن مغیره اغېز وکړ. بدر بن مغیره بیا وویل تا ما ته څه ویل؟ د ربیع په سترګو کې چې د محبت او اطاعت سمندر تمه ورو ورو پورته شوی و، ویې ویل زه له انجلا سره قدم وهلو ته راوتلی یم، هغه په دې غونډۍ ختلې ده. بدر ویل ته اندېښنه مه کوه، هغې ته دلته هېڅ خطر نشته. ربیع ویل زه د هغې په وجه پریشانه نه یم، زه تا ته دا وایم چې ستاسو دا کلا سرحد ته ډېره نږدې ده، که نصرانیان خبر شي چې دلته لږ کسان اوسي نو بیا. بدر یې خبره ور لنډه کړه. ته فکر مه کوه، موږ د میلمنو په ساتنه پوهېږو. ربیع ویل نه زما دا مطلب نه دی، ما ته ستا په اړه اندېښنه ده. ته د اندلس د مسلمانانو وروستی هیله یې، که نصرانیان خبر شول چې ته دلته یوازې اوسې نو زه ویرېږم چې. بدر ویل ته زما په باب چرت مه وهه، ما څو ځل نصرانیانو ته درس ورکړی دی. ربیع ویل بیا هم په دې کلا کې له دومره لږو سپاهیانو سره اوسېدل له خطره خالي نه دي. ستا ژوند قیمتي دی. زموږ نوکر ولاړ هغه نصرانیانو ته ونه وایي چې ته د ځنګل پر ځای په دې کلا کې اوسېږې. بدر ویل ستا پلار خو ماته ویل چې دی ډېر بااعتماده سړی دی. ربیع پریشانه شوی ویل زما پلار ډېر خوش باوره دی، امکان لري زموږ نوکر په لاره کې ونیول شي یا تر تهدید او یا تمې لاندې راشي او ټول راز ووایي. په داسې حالاتو کې احتیاط پکار دی. د ربیع په لهجه کې تر نصیحت هیله زیاته وه. د یوې مسلمان نجلۍ اندېښنه او خواخوږي د بدر د هیلې پر خلاف نه وه. هغه ربیعې ته د تسلي ورکړه، ویې ویل دا کلا د غرناطۍ په حدودو کې ده او تر څو چې نصرانیانو له غرناطۍ سره د جګړې اعلان نه وي کړی دلته حمله نه کوي. که دوی په دې هم خبر شي چې زه کله کله دلته اوسېږم نو دوی به د سمدستي یرغل اشتباه نه کوي. که ستا د ځان په باب اندېښنه وي هم زه په یقین درته وایم چې د هسپانیې د مسلمانانو وینې لا دومره نه دي سړې شوي چې د خپلو میلمنو ساتنه ونه کړی شي. تر څو تاسو غرناطۍ ته نه وئ تللي زما پوځیان به مو ساتنه کوي. ربیعه خفه شوه، ویل تا پر ما غلط ګمان وکړ. زه د ځان په باب هېڅ اندېښنه نه لرم. زما سره یوازې ستا اندېښنه ده، یوازې زه نه بلکې د قسطلې او ټول اندلس هره پیغله د سرحدي شاهین د سلامتۍ دعا کوي. ته د دې بدبخته ولس وروستی تکیه یې. د هغې غږ په ستوني کې بند شو او په لیمو کې اوښکې وځلېدې. بدر بن مغیره تر تاثیر لاندې راغی، ویل د قوم لوڼې باید داسې اندېښنې ونه کړي چې میړونه تنبل او په ارامۍ راضي یا مخته شي. بیا هم زه ستا د خواخوږۍ مننه کوم. دی وویل او داسې پر رکاب یې پښه کېښوده. خو ربیعې په بیړه وویل ودرېږه. بدر له رکابه پښه راوایستله، ویل ښایي ما تا ته ډاډ در نه کړی شو. ګوره د نصرانیانو هېڅ حمله ما ته د اټکل نه خلاف نه ده. دوی به په هېڅ لحاظ هم ما ویده ونه ګوري. دا کلا دومره په خطر کې نه ده لکه ته چې خیال کوې. ربیعې له لږ ځنډ وروسته وویل ته په خوبونو باور لرې؟ بدر ویل هو، زه د ځینو خوبونو پر حقیقت باور لرم. ما په وړکتوب کې د خپل پلار په باب یو خوب لیدلی و چې رښتیا شو، خو له هغه وروسته ما د خپل خوب تعبیر په توره لیکلی دی. که تا زما په باب هم څه خوب لیدلی وي نو زه به یې د تعبیر لپاره په خپله توره بروسه کوم. ربیعه هیله شوه، ویل زما ستا په توره باور دی. د اندلس هر مسلمان ستا په توره باوري دی او ما چې کوم خوب لیدلی دی د هغې تعبیر یوازې ستا توره ورکولی شي. ما په خوب کې لیدلی دی چې دښمنانو ستا په کلا یرغل راوړی وي. ستا د سپاهیانو په پرتله د هغوی شمېر ډېر زیات وي. ما د شپې په تیاره کې د کلا دننه او بهر ویرونکې کړیکې اورېدلې دي. داسې مې احساسولی چې هغوی د کلا دیوال سوری کړی او دننه راغلي دي. له ویرې مې سترګې وغړېدې. کېدای شي دا خوب زما د پریشانه خیالونو نتیجه وي، خو تا ته مې له ویلو پرته زړه نه شو بقرارېدی. بدر بن مغیره وویل زه ستا شکریا ادا کوم. که ستا خوب رښتیا شو نو انشاءالله ته به بیا په کلا کې دننه د چیغو پر ځای له کلا نه بهر فریادونه واورې. ربیعې ورو آمین وویل او غمجنه څېره یې په خوښۍ وځلېده. بدر بن مغیره وویل د دې خوب د تعبیر لپاره ښایي څو ورځې دلته پاتې شي. زه به ستا پلار ته ووایم چې څو ورځې په خپل سفر ځنډولو رضا شي. ربیع په زړه کې د خوښۍ د رضا احساس کړه او له ځانه سره یې ویل ستا دا مهرباني ښایي زما د یو بل خوب تعبیر وي. بدر بن مغیره په رکاب کې پښه کېښوده، ویل ته به د خپلې خور انتظار کوې. زه ځم. بس پور شو او نیزه یې واخیستله. ربیعې زړه نازړه ورته وویل زه ویرېږم چې زما خبرې هسې ټوکه ونه بولي. زما نسکه مور انجلا او پلار مې هم زما په خبرو پورې خاندي. د خدای په خاطر زما د خوب په اړه هغوی ته څه ونه وایي.
بدر ویل ښایي تا ته د تسلۍ لپاره الفاظ کافي نه وي. دا یې وویل او بیا یې یوې او بلې خواته وکتل او څو شپېلې یې ووهل. په ځواب کې یې شاوخوا له ګڼو نه څو تنه سپاهیان راووتل او تر دوی راچاپېر شول. بدر یو ته مخاطب شو ویل سلیمانه ته همدا اوس ځنګل لوري ته ولاړ شه. زه نن د ماښام نه وړاندې د خپل فوز نیمایي برخه د دې غره شاته راټولول غواړم. د کلا د سپاهیانو نه هېڅوک هم باید له هغوی نه خبر نه شي. د بدر بن مغیره په اشاره سپاهیان چې څه ور راوتلي وو هماغسې سمدستي بېرته په ونو کې پټ شول. هغه په مسکا ربیعې ته وکتل او ویل اوس به ډاډه وي تر څو ته دلته یې زما نیمایي فوز به پر دې کلا پیره کوي. ربیعه ناڅاپي ور وړاندې شوه. د هغه داسې جلب یې ونیو او ویل د خدای په خاطر داسې مه انګېره چې زما سره د ځان ویره ده. زما سره یوازینۍ ستا اندېښنه ده. ته د قوم شتمني، ته د اندلس د خلکو د ژوند سرمایه یې. کاشکې ما ته د خوب د اندېښنې پر ځای په بل څه پوهولی شوای. کاشکې زه د هغو سرخندویانو نه یوه وای چې ستا په دروازه پهره کوي، خو زه یو خیال پالونکی او وهمي نجلۍ یم چې ستا لپاره له ما سره د دعا او خوبونو نه پرته هېڅ نشته. د ربیعې اواز کېناست او په سترګو کې اوښکې راوخوټېدې. بدر بن مغیره تر ډېره دا پرېکړه نه شوای کولی چې څه ورته ووایي. د بې پایه سادګۍ، عاجزۍ او انکسار سره د ربیعې په څېره کې یو داسې دروندوالی، جدیت او وقار و چې بدر یې متاثره کړ. هغه پښیمانه غوندې شو وویل زه افسوس کوم چې ته مې په خبرو خفه شوې. زما هدف دا نه و چې زه ستا مننه کوم. ښه نو اوس خدای په امان. ربیعې داسې جلب پرېښوده او یوې خواته شوه. بدر اس ته لغته ورکړه او په ګودر یې ورګډ کړ. ربیعې هغه ته کتل او په وار وار یې ویل خدای دې مل شه، خدای دې مل شه. اوریدونکو د شاهین ناول اوومه برخه په همدې ځای پای ته رسېږي. د دغه خواږه داستان د اتمې برخې سره چې بیا ستاسې درانه خدمت ته راځم، تر هغې مو په پاک الله سپارم. د الله په امان. هذا قرآن قرآن اوللی وطن د قطیبه توري ګټلی وطن هغه قفقاز او ترکستان دې څه شو ها پرونی زرین دوران دې څه شو